چې حقیقي دا په دې حقیقي چې منګ او تاسو د ګناونو الله ته توبه وباسو. دا څومره مشکلات او ټینشنونه چې منګ او تاسو ته جوړ لیکنه دا د خپل لاسونو د ګناونو منګ او تاسو ته جوړ کړی. د قران ډیر آیتونه په دې خبره دلالت کوي. نو کته غواړي چې ژوند د خشي حیات طیبه الله درکې خوشګوار زندگی الله درکې او د دې ژوند د تیاری ختم شي. نو دا پدې کیږي چې الله ته د ټولو ګناونو توبه طائب شي او نوې زندگی شروع. سوره هود په ابتدا کې الله فرمایي کنه وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. بخنه د الله نه وغواړي په زړه سره الله ته توبه وباسي نو د مزو ژوند به الله تاسو له درکې تر یو مقرر نیټه پورې. حیات طیبه او د متاع حسن تقریبا یو شی دی. هود علیہ السلام په بیان کې راځي قوم ته ویلو چې ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ويزدکم قوة الى قوتکم. طاقتونه بدل الله زید. نوح علیہ السلام هم دا خبره کړې و. نو دا د ژوند د خوالي بهترینه ذریعہ ده چې منګ او تاسو الله ته توبه وباسو. تاسو ګورئ قسمه قسم عذابونه د انسانانو ته متوجي دي. کله سیبا اول باران نگی چې باران کیږي د یو عذاب شکل اختیاري، کله غلې وریږي، کله سیلابونه راځي، کله کرونا وایرس، کله ډینګي وایرس او کله د غواګانو بیماری او کله ساوسو. دا ټول د ګناونو په نتیجه کې. دا مقصد دا چې دا بندگان الله ته متوجي شي. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وای داخلك نګوري چر کال دی باندې یو عذاب دو راځي، ازمایښونه راځي، بیا نه توبه سوکو باسي او نه الله تعالی ګرځي. په کار دا چې دینه منګو تاسو عبرت اغسته به والله تعالی ګرځیدلی وي.